سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړو پر لاندې برخو باندې بحث وکړو. د اجناسو یا توکو د اخیستلو او پلورلو ټولیز مقدار، د یو ځانګړي جنس د ګټې معلومول، د یو مشخصه پیردونکي د ګټې معلومول، د عمومي خرڅلاو د ګټې معلومول او د سرمایې راپور معلومول. په لومړي سر کې د دغه چارو د ترسره کولو لپاره باید اګزیکټ سیستم پرانیزو. کله چې اګزیکټ سیستم خلاص شو، خپل ډیټابیس ته ننوځو او اوسمهال موږ په اصلي پاڼه کې یو. د اجناسو یا د توکو د ټولیز د اخیستلو او خرڅولو د لیدلو لپاره د ذخیرې برخې یا سټاک برخې ته ځو او هلته بیلانس موجود باندې کلیک کوو. وروسته دلته د اخیستلو نرخ انتخابوو. په ښکته برخه کې اخیستل شوي اجناس یا توکي او د هغوی مجموعه بیه ښودل کیږي او په سر کې د پیسو ټولیز ارزښت په افغانیو او ډالرو کې جلا جلا ښکاري. که افغانۍ کلیک کړو، یوازې هغه اجناس موږ کتلی شو چې موږ په افغانیو باندې اخیستي دي، او که په ډالرو باندې کلیک وکړو، موږ هغه اجناس کتلی شو چې موږ په ډالرو باندې اخیستي دي. که په فلټر کې موږ د اخیستلو نرخ پر ځای د خرڅولو نرخ باندې کلیک وکړو یا یې انتخاب کړو، سیستم به موږ ته د پلورل شویو اجناسو یا توکو معلومات د افغانیو او ډالرو په ارزښت سره وښایي. د دغه ویډیو په دومه برخه کې موږ غواړو چې د یو ځانګړي جنس ګټه معلومه کړو. اوس بیرته د توکو صفحې ته راګرځو. دلته به زده کړو چې څنګه د یو خاص جنس، مثلا د ترکمني یا لوبیای ترکمني ګټه معلومه کړو. لومړی دغه جنس کلیک کوو او بیا ذخیرې راپور برخې ته ځو. دلته بیا د توکو بیلانس برخه کې د همدې توکي د اخیستلو ټولیز مقدار ښودل شوی. د مجموعه ګټه برخه کې د پلورلو له لارې ترلاسه شوې ګټه ښکاري. که وغواړو چې د توکو مقدار ووینو، نو د توکو مقدار باندې کلیک کوو. هلته به د اخیستل شویو، پلورل شویو او پاتې اجناسو اندازه په سمه توګه باندې موږ ته ښکاره شي. بله خوا بیا د دغه ویډیو په دریمه برخه کې دا زده کوو چې د یو ځانګړي پیرودونکي ګټه په څه ډول باندې معلومه کړو. که وغواړو چې د یو پیرودونکي د ټول اخیستلو او خرڅولو راپور ترلاسه کړو، نو د حسابونو برخې ته ځو. فرض کړئ د اشپزخانه سیار محمد حساب خلاصو. بیا راپور ذخیرې ته داخلیږو. د ګټې معلومولو لپاره مجموعه ګټه کلیک کوو. د اخیستل شویو اجناسو د مجموعې لپاره توکي مقدار باندې کلیک کوو او د دغه چارو ترسره کولو سره موږ کولی شو چې د یو ځانګړي پیرودونکي څخه ترلاسه شوې ګټه وګورو. د دغه ویډیو په دریمه برخه کې د عمومي خرڅلاو څخه ترلاسه شوې ګټه غواړو معلومه کړو. د ټولو خرڅلاو د ګټې معلومولو لپاره ډاشبورډ ته ځو او ګټې برخه دلته خلاصوو. دلته بیا د ټولو اجناسو له پلور څخه ترلاسه شوې ګټه موږ ته ښکاري او په راپور ذخیره کې د ګټې ترڅنګ د خرڅ شوي یا پلورل شویو توکو مجموعه اندازه هم ښودل شوې ده. په پنځمه برخه کې د سرمایې راپور معلومولو په تړاو باندې غواړو چې زده کړه وکړو. د سرمایې راپور ترلاسه کولو لپاره حسابونو ته ځو او هلته پر عمده راپور کلیک کوو. کله چې عمده راپور پرانیستل شو، سیستم موږ ته دلته ښایي چې څومره نغدې پیسې په خزانه کې لرو، څومره اجناس یا توکي زموږ سره موجود دي، څومره پیسې زموږ له پیرودونکو سره دي او پیرودونکي زموږ څخه په کوم اندازه باندې قرضدار دي، او په بله برخه کې افغاني بیلانس زموږ عمومي سرمایه موږ ته راښایي، او یو اس ډي یا ډالري بیلانس د ډالرو معاملو خلاصه موږ ته راښایي. له پاملرنې مو ډېره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ، د اګزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز د دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.